سلامونه وخت مو په خیر. د هیواد په 23 ولایتونو کې د 45 میلیونه افغانیو په لګښت د 4 نوي پرمختیایي پروژو قراردادونه لاسلیک شول. د کلیو بیارغونې وزارت وایي د دغه پروژو په تطبیق سره به 215,000 هیوادوالو ته اسانتیاوې برابري. امریکا 33 لرغوني آثار بیرته افغانستان ته وسپارل. په امریکا کې د افغانستان سفارت وایي چې دغه آثار له 2مې تر 8مې پیړیو پورې اړه لري او د افغانستان د بډای تاریخ او کلتور استازیتوب کوي. په پکتیکا ولایت کې د پلتو بند کار په چټکتیا سره جریان لري. چارواکي وایي دغه بند د 8.8 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري چې په ودانولو سره به 2500 هکټاره زراعتي ځمکه خړوبه شي. پاکستان له 2 کالونو په لږه موده کې 33 میلیارډ ډالر بهرني پورونه اخیستي دي. پاکستاني رسنۍ وایي چې دغه هیواد په وروستیو کې ترلاسه شوي پیسې تر ډیره د پخوانیو پورونو په سود کې ورکړي دي. او سږکال په هیواد کې د هګیو د چرګانو نږدې 6,000 فارمونه جوړیږي. د کرنې وزارت وایي اوس مهال د هیواد په کچه د غوښینو هګیو او تکثري چرګ پالنې 9240 لوی او واړه فارمونه فعال دي.